ماشاءالله 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 دا د شهید ګیلمن مور ده چې په مکه معظمه کې د عمرې د ادا کولو په وخت د افغانستان درې رنګه بیرغ په خپل ټیکري پورې ګنډلی دی او د خپل زوی ګیلمن په شان په ډېر افتخار سره په مکه معظمه کې له درې رنګه بیرغ سره روانه ده. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د لوی کور افغانستان یو اوسیدونکی چې د قندهار ولایت دی او خپل تخلص میون کوي، څو ورځې وړاندې ژمنه کړې وه چې زه به د ګیلمن وزیر مور او د هغه مشر ورور عرفات وزیر د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان مکې معظمې ته لیږم. هغه دا نن د هغه افغان ورور واده پوره شوه او د ګیلمن مورکۍ او د هغه مشر ورور عرفات په سعودي عربستان کې د عمرې سعادت حاصل کړ. خو قدرمنو دوستانو، د ګیلمن د مور او د هغه د مشر ورور عرفات د عمرې د ادا کولو په دغه فریضه کې یو خاص منظر مخته راغی چې پکې ښکاري د ګیلمن مور د هغه د زوی په شان په افغانانو افغانستان او د افغانستان په درې رنګه بیرغ سره د مینې او د وفا په خاطر د ګیلمن مور د افغانستان درې رنګه بیرغ په خپل ټیکري پورې ګنډلی دی او په مکه معظمه کې طوافونه کوي او د الله جل جلاله حضور ته ورغلې ده او هلته یې د خپل زوی او ټولو افغانانو لپاره خاص او سپیشل دعا کړې ده. ملګرو، د ګیلمن مور د دغه فریضې د ادا کولو څخه وروسته په سعودي عربستان کې له ګڼ شمېر افغانانو سره لیدلې ده او دغو افغانانو هم د دې قهرمانې او بهادرې مور ښه په عزت او میړانه میلمستیا کړې ده او هغې ته یې ډېر قدرداني ورکړې ده او دغه افغانانو هم دغه بهادرې مورکۍ ته د هغه د شهید زوی ګیلمن وزیر فاتحه خواني کړې ده. هغه ته یې دعا کړې ده او له الله تعالی څخه یې هغه ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام غوښتی دی او د ګیلمن له مور څخه یې ډېره زیاته مننه کړې ده چې تاسو د پښتون قوم قهرمانه مور یاستئ او ډېره مننه کوو چې په داسې حالاتو کې زموږ حجرې ته راغلی او زموږ پوښتنه مو وکړه.